بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو په نن سبق کې دا درته ښیم چې بعضې ملګري دا غوښتنه کوي چې په ډب اډیشن کې موږ ریکارډ کوو، ریکارډ نه روانیږي، یا چې موږ کمپیوټر ته کوم میک ور واچوو هغه میک او د کمپیوټر خپل میک دواړه اوازونه کشوي، نو په هغه ریکارډ کې صفاوالی نه راځي. نو موږ څنګه وکړو چې د کمپیوټر خپل میک ور بند کړو، د دغه بل میک چې موږ عارضي ورته لګولی دی د دې میک څخه موږ کار واخلو. نو دوستانو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرائب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرائب کړئ او په څنګ کې د بیل یا ژنګولي علامت ووهئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې چې موږ یوټیوب ته اپلوډ کوو در تاسو پورې په ډېره چټکۍ سره در ورسیږي. راځو د ویډیو د شروع کولو په لور باندې ډب اډیشن را خلاصومه. ډب اډیشن چې مې را خلاص کړئ رالمه ریکارډ ته. اوکې، ریکارډ نه شروع کېږي. اوس به یو دغه ځای معلوم کو په دې کې چې دا ریکارډ ولې نه شروع کېږي. دا ځای به پیدا کو، او دویم به دا ځای کې پیدا کوو چې هغه میک موږ د کمپیوټر خپل میک بند کو او هغه عارضي میک چې موږ جلا ورته تړلی دی هغه میک څخه کار موږ واخلو. اوس به زه میک ورته ولګوم، میک مې ورته ولګاوی. اوس ریکارډ ګورم چې روانیږي که نه. اوس هم ریکارډ نه روانیږي. نو به راسم ایډیټ ته، ایډیټ مې را خلاص کړي، دا پای ته رالم. پر دا پای باندې چې راپورټ سوم دلته لیکل دي اډیو هارډویر، دا مې ووهئ. په دې کې دلته دا ځای را خلاصوم. ګوره دلته آوټ لیکلی دی، دلته آن لیکلی دی، دا آن وم. آن چې مې ووایي اوکې، اوکې مې کوي. اوس ریکارډ دا دی روان سو. اوس زموږ ریکارډ معلوم نه دی چې د میک څخه روان دی او که د کمپیوټر د خپل میک څخه روان دی. دا به اوس دا ځای به څنګه معلوموم؟ راځم دلته دا سپیکر باندې راسته کلیک لګوم. راسته کلیک چې مې ولګاوئ راپورته سوم، دا ځای مې ووهئ. په دې ځای کې دا هغه صفحه راواوښتل. دا صفحه چې مې راواړول دا پسې وهم. ګوره دا یو میک چې دی دا د کمپیوټر خپل میک دی، او دا بل میک چې دی دا چې ما جلا ورته تړلی دی دا میک دی. دا دوه میکونه یې ښکاره کړي دي، یو د کمپیوټر خپل میک او بل جلا میک یې ښکاره کړي دي. اوس دا موږ ته نه دی معلوم چې د کمپیوټر خپل میک میلا دی که دا جلا میک څخه ریکارډ روان دی. اوس دا ریکارډ چې دی دا بالکل د جلا میک څخه روان دی، ځکه دغه اول دانه چې دی دا جلا میک دی، دا دی دا زرغون نښان باندې راغلی دی، او دویم دانه چې دی دا د کمپیوټر خپل میک دی. اوس زه غواړم چې دغه دویم میک میله سي تاسو ته د دې دپاره چې ستاسو سر په خلاص. ګوره دا اوس دواړه میکونه یې لاس وله. اوس د کمپیوټر د خپل میک سم کار روان دی، د دې میک سم کار روان دی، د دوه سره روان دی. نو موږ به دا یو دانه بند کو په دې کې چې هغه دا لاندې دی. لاندې چې مې بند کړي دا د ایډیټ مې کوي. اوس دغه میکروفون د کمپیوټر سجلا میک چې دی هغه اوس پر هغه باندې کار روان دی. د دې به بیا اواز موږ څنګه ورپورته کوو؟ ګوره ریکارډ ډېر کښته روان دی. پر دې به ډبل کلیک ولګئ. دا چې دې ولګوئ دا ځای رالی. په دې کې دا لیول لیکلی دی، لیولز دا مې ووهئ. په دې باندې چې ته ریکارډ څومره پورته کوې هغومره پورته کېږي. که ته غواړې چې ریکارډ څونه پورته شي هلته ریکارډ ته ګوره خپله اندازه درکوي، ریکارډ هغونه پورته کېږي. خو صرف د دې خیال به ساتي چې بیا ستا په ریکارډ کې کښهاری پښهاری نه وي، چې پر کوم ځای دې ودروئ پر هغه ځای ودروه اوکې بټن ووهه. خدای دې وکړي چې په دې باندې ستاسې سر خلاص سوی وي. ګوره که پر دا دواړو باندې زرغون نښان و لکه دا بیا د دواړو څه کار روان دی. که چیرې پر یوه باندې زرغون نښان و پر بل نه و بیا د یوه څه کار روان دی. اوس چې کار دی اوس کار د دواړو څه نه دی روان، د جلا میک څه روان دی. اوس زه پر لاندې میک باندې هم کوم، اوس پر دواړو روان دی. اول میک یې بندوم، اوس د کمپیوټر د خپل میک څه کار روان دی. اوس بیرته د کمپیوټر خپل میک یې لګوم، هغه یې لسو. نو دوستانو دغه دوه میکونه چې دي دغه دوه میکو کې به دا لاندې میک داسې بند کړئ، داسې دا راسته کلیک باندې ولګوئ. په موس کې راسته کلیک، راسته کلیک دغه ته وایي چې خپل ځان ته وګوره راسته طرف ته چې کوم کلیک دی خو دوې بټنې دي، یوه چپه طرف ته ده یوه راسته طرف ته ده. د راسته طرف بټن چې دې وواله دا ځای رااړي، دا ځای چې دې راواړوئ دا ډیسیلیبل دا ووهه. دا چې دې ووهئ اوس لاندې میک بند سلو، د کمپیوټر جلا میک شروع سلو. اوکې بټن باندې ووه. اوس به بیا په دې کې هغه کم کار چې تاسو ته مخکې کم تکلیف درکاوی هغه تکلیف به بیا نه درکوي. په دې وجه باندې چې دغه اوس برابر سلو، اوس دغه مشکله څه ووتې. بیا تاسې ورته ګورئ چې زه
ایډاب بند کم. اوس بیرته ایډاب را خلاصوم چې زموږ ریکارډ روانیږي که نه روانیږي. اوکې دا دی اوس زموږ ریکارډ روان سو. د میک څخه هم کار شروع دی. د میک ګوره د کمپیوټر د میک څخه نه د دجلاميک څخه کار شروع سو. که ستاسو پام ولو چې موږ پر دجلاميک باندې هغه زرغون نښان ودراوئ. نو محترمینو الله دې وکړي چې ستاسو سر په خلاص شي. که د کوم ملګري سر نه و په خلاص شوی کمنټ کې بیا راته ولیکئ، انشاءالله بیا نور وضاحت هم باندې کوو. نو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل مو هیر نسي، دا د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې د سره شیر کړئ چې مسلمانان ګټه ځینې واخلي، پښتانه ورونه ګټه ځینې واخلي. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.